بلالا بلالا. راځه کنه. A few moments later. गर्मी ده यार ډېر خبرې ور وریږي ور ګرمي ډېره زیاته ګرمي ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ورا زمونږ او ستاسو کامیابی الله تعالی پوره په دین کې ښودو ده او دې دین لپاره مونږ له محنت پکار دی. زنګ خوږ نبی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی اخرنی پیغمبر او بل پیغمبر دنیا ته راتلونکی نشته او دا زمونږ ذمہواري ده. سیبو یو خو تاسو ځان له کار کتلی ټیم او نا ټیم به نه ګورئ خو په هر چا پسې به ورځئ. اوس په ښه دا یي چې د دې ځای نه په حیا کې ځئ. نو خدای ورته د نیکې هدایت وکړي. آمین. ماشاءالله شوتلو ته وګوره کنه څونه ښکلي ولاړ دي او دیوونو ته وګوره دا ټولې د الله تعالی نظارې دي. ماشاءالله. میرا بله ورځ نه دی دا سپیناسومه واړه را سره و تبلیغیان راله او بس خبرې مې مې دا خو ټیک تا دعوت دی پته خو مړه دو تنګول کوي بیا په هر ځای کې به دې بیا نه به دې پرېږدي خامخا به د ذکر وي او کنه مړه دعوت یو ټیم وي دې به ټیم نا ټیم به نه ګوري او درخلاص پي دقه خبره ده. امیر صاحب بله ورځنی کس هغه دی بیا ناست دی ابې عزته کړی چې و مړه الله به خیر کې راځئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. الله مونږه دې دنیا ته د دې لپاره رالېږلي یو چې د الله حکمونه ومنو او د نبي علیه السلام په طریقه خپل ژوند تېر کړو. بلاله ته پوه شه او دا پوه شه زه درنه لاړم او دعوت ورکړو ماشاءالله ډېره مزه یې وکړو خو بیا کنډر ته راځه. مړه امیر صاحب ټیم نا ټیم به نه ګورئ ملګري وانه خفه کړو ادا دې لاړئ ورک شئ مړه. امیر صاحب دا لا څنګه خلک دی مړه تېرې خو ورته نه شو کولی خو الله دې ورته د نیکې هدایت وکړي. آمین. آمین. او توصیه ناسې رالی او کنه را غومې رسخت کړه او تنګولې کوله تو تیم رالی مام رسخت مې کړه ښه دې وکړه مړه مړه یو ګانې ولګوه توصیه ګانا درته لګوم ګانا ښه ډېره ښکلې کهاني ده. او کنه دا خو امیر خان ویلې ده امیر خان د best فلم hero. صحیح ده. پارشیبان راله یو خو د دونه تنګیاره دوره پسې بیا دلته راله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. سلام ورحمت الله وبرکاته. یو خو ستاسو نه تنګ رالو مړه چې کم خوازو دلته به راپسې راځئ ستاسو مقصد څه دی؟ مونږه مقصد دا دی چې مونږه د الله په لار کې راوتي یو دعوت دپاره او تبلیغانو ته چرته هم په سپکه مه ګورئ. بلاله 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 د ویډیو دا مقصد دی چې چرته په تبلیغیانو پورې خبرې مه کوئ د تبلیغیانو سپکې مه بیانوئ په عالمانو پورې خبرې مه کوئ د عالمانو د تصویرانو سره لوبې مه کوئ
ځکه چې دا زموږ د پیغمبر علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وارثان دي او دا خو موږ ته دین خوروي. مولانا شیخ ادریس صاحب وفات شوی دی، نن شپږمه ورځ ده، د مانځه ټیم دی. څومره علیمان وفات شوي دي، څونه شهیدان شوي دي، دا د دین دپاره دا قرباني ورکړې ده او څومره نور هم شهیدان شوي دي. اوس د مانځه ټیم دی او لاړ شو خپلې دوه رکعاته مونځ وله وکړئ، نفل پسې وکړئ او دعا ورته وکړئ. یو اصلاحي ویډیو وه، په ثواب په نیت یې مخکې شیر کړئ. چا چې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی، چینل ورسره سبسکرایب کړه، ویډیو سره لایک او مخکې شیر کړه. او علیمان زمونږ د سر تاجونه دي، زمونږ د سر ګلونه دي. په بله ویډیو کې ملاقات کوو. والسلام.